سلامونه تاسو ته ټولو درنو کتونکو ته هیله لرم چې ښه ورځ مو پیل کړې اوسي. موږ تاسو ټول په جریان کې یو چې تقریبا 3 هفتې مخکې له اختر نه موږ د عامې روغتیا وزارت سره او لوړو زده کړو وزارت سره په ګډه یوه تخنیکي کمیټه جوړه کړله چې د کورونا وضعیت وارزوي او د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په تړاو یوه پریکړه ترسره شي. نو دې کمیټې ګډې ناستې درلودلې او د څو ورځو خبرو وروسته بالاخره تصمیم همدا شو چې له اختر وروسته به بیرته ښوونځي پیلېږي او د همغې پریکړې په اساس چې نن 2 د اسد ته موږ په سړو او نهایت سړو سیمو کې خپل ښوونځي بیرته پیل کړي دي او د اسد تر 5مې نیټې به په ټولو ښوونځیو کې لازم چمتووالی د ازموینو لپاره نیول کیږي او وروسته له هغې به د اسد په 6مه نیټه په ټول افغانستان کې ازموینې پیلېږي. په سړو سیمو کې به دا د کال نیمایي ازموینې اوسي او په تودو سیمو کې د کال وروستۍ یا نهایي ازموینې اوسي. دا ازموینې به د عامې روغتیا وزارت د ټولو صحي سپارښتنو په اساس په لاره اچول کیږي او ټول هغه قواعد چې دي هغه به په پام کې نیول کیږي. موږ پلان لرو چې دا ازموینې لږ څه نظر نورو کلونو ته په اوږدمهاله کې ترسره شي ځکه چې ټول ښوونځي به په شفټ باندې تقسیمیږي او هر ټولګی به په څو برخو باندې ویشل کیږي چې له ګڼې ګوڼې څخه هم مخنیوی وشي او ټولنیز واټن په سمه توګه مراعات کړی شو. یعنې که په یو صنف کې موږ 10 تنه زده کوونکي لرو دوی به 15 په یوې ورځ او 15 په بلې ورځې راځي ازموینه به ورکوي. یا دا چې که په یو ښوونځي کې موږ 50 صنفونه ولرو نو 25 صنفه به په یو ورځ او 25 صنفه به په بله ورځ راځي او دوی به خپلې ازموینې ورکوي څو هم د ازموینو لړۍ بشپړه شي او هم ترڅنګ یې موږ وکولی شو صحي سپارښتنې په پام کې ونیسو. په دې موده کې چې ازموینې اخیستل کیږي د عامې روغتیا وزارت او زموږ هغه ګډې کمیټې چې دي هغه په دې برخه کې کار کوي چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې هم وارزول شي چې پکې منفي یا مثبت بدلونونه راځي یا نه راځي. که چیرې ګراف له 15 سلنې څخه راټیټېږي نو هغه وخت به موږ د حضوري زده کړو په اړه هم خپل نهایي تصمیم نیسو چې څه ډول کولی شو په کومو شرایطو حضوري زده کړې پیل کړو چې نصاب مو چې زیانمن شوی دا وکولی شو هغه بیرته جبران کړو او د دې ترڅنګ د زده کړو لړۍ لکه پخوا غوندې بیرته پیل شي. که څه هم موږ تېر کال او سږ کال د قرنطین په موده کې د آنلاین زده کړو لپاره یو تګلاره درلودله او هغه دا چې تقریبا له 6,000 څخه زیاتې زده کړیزې ویډیوګانې موږ ثبت کړلې او دا ویډیوګانې د پوهنې وزارت په ویب پاڼه کې هم شته دي او د پوهنې وزارت د چینل له لارې هم نشریږي چې معرف ټلویزیون ده او ترڅنګ یې په لرې پرتو سیمو کې موږ د هغو محلي راډیوګانو چې په محلي سطحه فعالیت لري د هغوی له لارې هم د زده کړې خپرې کړي دي. خو له بده مرغه انټرنیټ او برق ته نه لاسرسی شاید د دې لامل شوی چې ډیری زده کوونکي له دې درسونو بې برخې پاتې شي. نو په دې اساس موږ دا درسونه په هیڅ ډول امتحان کې نه شامله او کوم درسونه چې د قرنطین په موده کې د ټلویزیون له لارې زده کوونکو ته وړاندې شوي اوسي. موږ تقریبا له 2 میاشتو څخه ډیره موده حضوري بڼه باندې زده کړې درلودلې د کال په پیل کې او د خپلو ټولو ریاستونو د حوزو امریتونو ته او مدیریتونو ته مو دا اطلاع ورکړې ده چې کوم سوالونه چې په ازموینه کې چمتو کیږي هغه له هغه نصاب څخه باید چمتو شي چې پلی شوی یعنې هغه درسي بهیر چې په تیرو 2 یا له 2 څخه ډیرو میاشتو کې دا پلی شوی د هغه څخه به سوالونه جوړیږي او هغه به په ازموینه کې راوستل کیږي او له هغه پرته کوم درسونه چې دوی تطبیق شوي هغه په هیڅ ډول په ازموینه کې نه شاملیږي ځکه چې دا یو اضافي فشار ده چې په زده کوونکو باندې کیدای شي چې وارد شي. نو همدې لپاره په پام کې دا ده چې وکولی شو همغه درسونه چې تطبیق کړي دي له همغه څخه ازموینو کې استفاده وشي او د دې ترڅنګ که چیرې د کورونا وایرس پیښې زیاتیږي او موږ نشو کولای چې حضوري درسونه پیل کړو دلته بیلابیل خنډونه دي چې د معرف وزارت په مخ کې رامنځته کیږي او دا چې موږ لکه نورو هیوادونو غوندې د امکاناتو له برخې ډېر قوي ناست یعنې زموږ د معرف وزارت ډیری هغه کسان چې پکې فعال دي یا ماشومان چې موږ سره درس وایي له 18 کلونو څخه عمرونه کم دي او دوی انټرنیټ او برق ته لاسرسی واقعا د افغانستان په ټولنه کې یوه ستونزه ده او په لرې پرتو سیمو کې سنتي لحاظ نه هم شاید ځینې ستونزې موجودې اوسي په ځانګړي ډول نجونو لپاره. نو که موږ په آنلاین برخه کې له دې هم زیاته توجه یا تمرکز وکړو بیا هم ډیره مثبته یا مثمره پایله نشي درلودلی ځکه چې انټرنیټ ته چې لاسرسی نه اوسي او برق نه اوسي نو دا
ناشونی کار ده چې زده کوونکي وکولی شي خپل درسونه له لرې لارې یا پر لیکه تعقیب کړي. تر ټولو ښه لاره او تګلاره همدا ده چې موږ وکولی شو حضوري درسونه پیل کړو او دا حضوري درسونه ځانګړي شرایطو پر اساس په مخ لاړ شي، یعنې یو صنف په څو برخو باندې وویشل شي یا دا چې زده کوونکي په جفتو طاق ورځو باندې تقسیم شي څو هم د دې ژوند او روغتیا په پام کې ونیول شي او ترڅنګ یې موږ خپل نصاب هم پلی کړو او یو متضرره او زیانمن کال ونه لرو. کرونا وایرس د ټولنې بېلابېلې برخې زیانمنې کړي او د معرف نظام کوم مستثنایي حالت یا استثنا حالت کې نه ده، موږ هم ترې ډېر زیات زیانمن شوي هستو. نو همدې کبله و چې موږ سږ کال ټینګار همدا و چې باید ازموینې بشپړې شي. همدا اوس په ګرمسیره ولایتونو کې موږ کله چې د کورونایي رخصتي پر لور تلو نو د وروستیو ازموینو 15 یا 6 مضمونونه پاتې ول او که دا موږ پرېښي ول او په سنبلې میاشت کې مضمونې اخیستې وې، هماغه کسان چې له 12 ټولګي څخه فارغېدل هغوی ته ستونزه جوړېدله او د ارتقا مسله هم ده چې هلته کال ختمېده. نو په دې اساس موږ هڅه همدا وه چې دا ازموینې واخیستل شي چې 6 دیاست کې به شروع کېږي او وروسته له هغې به په تودو سیمو کې ټول زده کوونکي لکه نورو کلونو د خپلو کلنیو رخصتیو پر لور ځي. تېر کال موږ د کرونا وایرس له امله ونه شو کولی چې ازموینې په خپل وخت واخلو او د هود په میاشت کې ازموینې ترسره شوې. له همغه امله د شهادتنامو په برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شو، ځکه چې 3 کلنې نمرې او نتایج تر څو چې په ښوونځیو کې جوړ شي او بیا ریاستونو ته ورسېږي او د شهادتنامو ریاست ته ورسېږي او پروسه یې درلودله، له لږ څه خنډ و ځنډ سره مخ شوي وو او فلحال بیرته اوضاع عادي یا نورمال حالت ته رسېدل، یعنې هر څوک چې وغواړي خپله شهادتنامه کولی شي ترلاسه کړي. خو بیا هم لږ څه خنډ و ځنډ رامنځته شو. سږ کال موږ نه غواړو چې دا خنډ و ځنډ رامنځته شي. که چیرې ازموینې له 15 ورځو څخه زیاتېږي، موږ په معمول ډول باندې هر کال د کال په نیمایي کې د اوړي 10 یا 15 ورځې رخصتي درلودله چې هغه رخصتي به سږ کال نه وي، ځکه چې موږ به د ازموینو په ترسره کولو کې هغه ورځو څخه هم استفاده کوو. یعنې که پخوا ازموینې په 15 ورځو کې بشپړېدلې، سږ کال امکان لري چې په یوې میاشت کې بشپړې شي، ځکه چې زده کوونکي به کم راغوښتل کېږي او څومره چې کم راغوښتل کېږي نو په ورځو به اضافه کېږي. او که چیرې عامې روغتیا وزارت سره موږ په دې هوکړه وشي چې وروسته له ازموینو وکولی شو حضوري زده کړې پیل کړو، نو د اوړي رخصتي به نه ورکول کېږي او دا به یوه مرسته وي چې موږ وکولی شو د یوې میاشتې لپاره د 7 هفتو درسونه چې له لاسه ورکړي هغه په تجدیدي ډول باندې جبران کړو او نصاب په نارمل ډول پر مخ لاړ شي. او د دې ترڅنګ بله تګلاره دا ده چې د کال په پای کې به موږ 15 یا 20 ورځې اضافه وخت اخلو او هغه درسونه چې په یوې میاشت کې تجدیدي ډول باندې موږ پلي کړي دي یا نصاب هم عملي کړی ده، هغه به د کال په پای کې بیرته جبران کېږي. یعنې په ټوله کې بېلابېلې تګلارې ورته موجوده دي، خو په هغه صورت کې چې د کرونا وایرس پیښې کمې شي او موږ په حضوري بڼه زده کړې پیل کړو. د افغانستان په هره برخه کې چې ښوونځی فعال ده، هلته محلي کارمندان دي چې فعالیت کوي او د معرف کارمندان چې په هره سیمه کې فعالیت کوي هغوی د نظارت او تام صلاحیت او حق لري. که هغه سیمې په کنټرول کې اوسي یا په کنټرول کې نه اوسي، کله چې یو ښوونکی هلته تدریس کوي په دې معنی چې د معرف نماینده ده هلته او هغه پرېکړه چې معرف وزارت ترسره کوي هغه به یې هلته پلي کوي، که هغه د روغتیایي سپارښتنو په برخه کې یا د تعلیمي خدمتونو د عرضه کولو په برخه کې اوسي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې به له ډېرې خاصې ستونزې سره مخ نه شو، ځکه چې دا یو صحي مسله ده. هم زده کوونکي باید ورته توجه ولري، هم زموږ ښوونکي او هم د نظارت ټیمونه. موږ چې کله یو برخه کې د نظارت ټیم جوړوو، هغه د موږ خپل محلي کارکوونکي دي، یعنې له سیمې سره له خلکو سره آشنایي لري. او د معرف وزارت کارکوونکي څرنګه چې معرف وزارت یو غیر سیاسي نهاد ده، نو کارکوونکي هم خپل بېطرفي باید حفظ کړي او حفظ کړي هم ده. تر دې ده موضوع موږ هیله هم دا ده چې د یو بېطرفه بنسټ یا نهاد په توګه وکولی شو چې ټول هیواد کې تعلیمي خدمتونه وړاندې کړو، په دې برخه کې له ځانګړې ستونزې سره مخ نه شو. نو کوم ځای کې چې د معرف وزارت فعالیت ده یا ښوونځی فعال ده، هلته زموږ کارکوونکي زموږ نمایندګان دي او هغوی به هر هغه چاره چې له مرکز څخه ویل کېږي هغه به هلته پلي کوي، که څه روغتیایي برخه کې یا د خدمتونو په وړاندې کولو کې اوسي. د خصوصي ښوونځیو په تړاو باید وویل شي چې موږ له خصوصي ښوونځیو څخه ډېر جدي نظارت غواړو، ځکه چې یو خو د ازموینو
په پلي کولو کې، یعنې څرنګه چې موږ په دولتي ښوونځیو کې باید په شفټ باندې تقسیمات وشي او په ورځو کې باید وقفې راشي، په خصوصي ښوونځیو کې هم باید عین پروسه تطبیق شي. خصوصي ښوونځیو یو ښه والی دا ده چې د زده کوونکو شمېرې کمې دي او امکانات یې زیات دي، یعنې صنفونه ډېر لري، هغې کولی شي چې په بېلابېلو صنفونو کې خپلې ازموینې ترسره کړي او ټولنیز واټن مراعات کړي. خو بیا هم موږ د نظارت ټیمونه یا د څار ټیمونه چې دي هغه به په منظم ډول باندې خصوصي ښوونځي څاري او که کوم ښوونځی د دې پرېکړې یا فیصلې خلاف کړنه ترسره کوي هغوی سره به قانوني برخورد کېږي، لکه څنګه چې موږ پخوا کلونو کې هم درلودل. په قرنطیني دوره کې ځینې ښوونځیو اضافه فیس غوښته چې یا دا چې په قرنطین حالت کې دوی فعالیت درلوده، دا ټول وڅېړل شول او جریمه شول، حتی د جواز تر کنسلېدو پورې هم د پوهنې وزارت ژمن و چې باید قانون پلی کړي. او په د خصوصي ښوونځیو ستونزه یعنې په دې تړاو د حل وړ ده. په دولتي ښوونځیو کې د روغتیایي ټکو ته پاملرنه چې دا مستقیما تړاو لري د زده کوونکو د تهذیب او تربیت بدني نمرو سره. که چیرې دوی دا نه مراعتوي نو د دوی په نمرو کې به کموالی راځي او ترڅنګ یې بېلابېلې توصیې او تعدیب هم شته ده چې له هغه څخه به کار اخیستل کېږي څو دوی ټولې صحي ټکي چې دي هغه ته پام وکړي او هم خپله روغتیا، هم د ښوونکو او هم د کورنیو روغتیا خوندي وساتي.